یو سړی وي زما دې په الله قسم وي چې زه به یو کال ښځې ته نه نږدې کېږم. شریعت وایي 4 میاشتې دي. 4 موږ به دې سړي ته وایو چې راشه روه 4 میاشتې دي تا سره. په دې 4 میاشتو کې 2 خبرې دي. 4 میاشتې چې ختمې شي یا خو به دې ښځې ته واپس شي. هغه وایي ما قسم خوړلی، قسم به کفاره ورکړي او ښځې ته به واپس شي. نه واپس کېږم خو ورته نه پرېږده چې داسې الله وایي پرېږده چې داسې نه وي، اوس به طلاق ورکړي. څومره ښایسته شریعت دی. څنګه داسې به وي طلاق به ورکړي. چې دی طلاق نه ورکوي قاضي به د هغه د طرف نه به خپله طلاق ورکوي او حاکم او مشر چې په هغه ټیم کې مسلمانان هغه به خپله طلاق ورکوي. داسې داسې ګپ دی سو. داسې الله رب العزت د حقوقو ساتنه کړې ده، د نارینه هم او د زنانه هم. یو سړي قسم خوړلی دی، عام قسم، وایي زما دې په الله قسم وي د سره نه نږدې کېږم. بل خو کال ویلی او دې څه وایي بلکل موږ ده ته هم دقه وایي 4 میاشتې دي. که واپس شوې کفاره به ورکې فإن الله غفور رحیم او الله بخونکی مهربانه دی. که نه اراده د طلاقو دي په رښتیا وي نو بیا طلاق ورکه تنګوله سیوا کوه. خبره ختمه شوه. اوس دلته 2 خبرې دي. یوه خبره هغه دا ده یوه چې دې 4 میاشتو کې څه حکمت دی چې الله وایي انتظار د 4 میاشتو دی. نو ګوره رب العالمین دا انسانان پیدا کړي دي او هغې چې څومره پېژني دومره د انسانان خپل ځان نه پېژني. الله ته پته ده چې زنانه اکثر زنانه 4 میاشتو پورې د صبر ښه په اسانه کولی شي. او په دې کې هغه واقعه مشهوره کله چې عمر رضی الله عنه ګرځېدو د مدینې په کوڅو کې د شپې او د یو زنانه دا خبره واورېده وی که چېرته د الله یره نه وې. خلاصه د هغې خبرې دا وه او مطلب که چېرته د الله یره نه وې نو ما به په ناروا طریقې سره چا سره نزدېکت کړی یا چا ته نزدېکت کړی. نو بیا عمر رضی الله عنه تپوس وکړو دې خاوند کوم ځای کې دی سهار یې تپوس او ته خو عراق ته تللی دی کوم لښکر چې لېږلی شوی دی پکې تللی. بیا هغه معلومات وکړو چې زنانه څومره وخته پورې صبر په اسانه کولی شي. نو جواب ورته میلاو شو. خپلې لور نه یې پکې هم تپوس وکړو او ته یې 4 میاشتې. نو هغه بیا دا قانون جوړ کړو چې څوک هم بهر ته ځي او په هر لښکر کې لا 4 میاشتو نه به زیات نه تېري. که 4 میاشتو نه زیات وخت پرې راغی نو دی به واپس راځي د به ځای به بل شي. دا هغه بیا قانون داسې جوړ کړو او لیکلي وکړو. نو ځکه الله رب العزت 4 میاشتې د مدت ورکړی. بله مسله او دا ډېره ناشنا ده. د رب العالمین د شریعت ته سړی کله نه کله حیران شي چې څه د حکمتونو نه ډک دي. الله داسې ولې نه وي چې که یو سړی قسم وخوري چې زه به ښځې ته نه نږدې کېږم نو دی به لازم نږدې کېږي او یا دې طلاق ورکړي. داسې کېدی شوه که نه شوه کېدی؟ نو 4 میاشتو یا حدودو پکې څه ضرورت و؟ یو سړی دی وایي زما دې په الله قسم وي زه ټول عمر دې ښځې ته نه نږدې کېږم. شریعت وایي 4 میاشتې دي، یا یې واپس کا یا یې طلاق کړه. نو دته داسې ولې نه ویلی کېږي چې راته څه ګډې وډې وې یا ښځه طلاقه که یا یې واپس کا. 4 میاشتې 4 میاشتو به انتظار کېږي او ښځه به دقه شان ناستی. ولې؟ جواب یې تاسو واورئ د الله دین سره به محبت ډېر شي. جواب هغه دا دی کله ناکله چې دې ښځې ته سړیتوب ښیي تربیت ښیي نو دې ته پکې ضرورت راځي. الله وایي 4 میاشتو پورې خیر دی که سړیتوب ورته ښیي چې نه درځم ځه. څنګه حکمت دی پکې؟ د سره درته نږدې کېږم نو ځه 4 میاشتې ټیم دی. نو دا ښځه به پکې سړیتوب یې زده کړي. هلته سړی مشر دی. سړی څه دی؟ مشر دی. نو الله دې مشر ته ګنجایش پرېښو چې زه ته پکې ټیم واله تا سره ټیم شتي 4 میاشتې. 4 نه اخوا نه. دا مو الله عدل دی. صحیح دی ته مشر یې دا هم نه چې زیاتې کوې. نو رسول صلی الله علیه وسلم هم خفه شوی دی. میاشت هغه
قسم خوړلی نو دا ګنجایش دي دا ګنجایش دي د ښځې د تربیت یو طریقه دا ده چې ته ورته ووایي زه تا ته نه نږدې کېږم دا طریقه ده نو که اوس دوه خبرې دي که دا ښځه روغه شوي سړیتوب پکې راغلی او په خبره پوه شوي او 4 میاشتو نه زیات نو خاوند ته مو وایي چې نه واپس یې کړه هغه وایي نه زما ورسره زړه نه لګي او دې دا اوس د بله کیسې شروع کړه خبره بل طرف ته واله زما ورسره زړه نه لګي موږ طلاق یې که بیا تا ښځه کې سړیتوب رانغی هغه شی دی 4 میاشتې تېرې شو هغه شی دی نو بیا په خاوند دروازه بنده نه ده یا خو یې را واپس که که دغه کوږ لرګی ځان سره ساتي ساتي سړی صبر کولی شي بس تشتي د غټو سینو خاوندان د غټو سینو خاوندان هغه وایي ګار صاحب بړی وایي زارېږه د ښځې نه دا وایي الله عجیبه مخلوق پیدا کړی صحیح ده زارېږې ته خو فرق هم کوه په سړي او په ښځه کې بل دا ودونه د څه دپاره تاسو ته پته شته دا واده د دې دپاره چې سړي ژوند په سکون شي د دې دپاره صرف فقط نه ده چې زه یو ښځه راولم او زه به د هغې نه شهوت پوره کوم هغه به ما نه پوره کوي او موږ به خوراک څښاک کوو او بس ژوند به روان وي نه د دې دپاره چې سکون راشي نو چې سکون نه راځي او ښځې د دې سره چې 4 میاشتې ترې خاوند لرې دی او د دې سره هغې کې سړیتوب رانغی بیا پرېږده الطلاق خو دی دې دپاره بله مسله دا یاده کوي بعضو ذهن کې دا ده او دا مسله بیانوي چې که 4 میاشتې تېرې شوې او دا خاوند رانغی نو دا ښځه طلاقه شوه بعضو علما هم دا مسله بیان کړې ده د دلیل په اعتبار سره او په دې کې صحابه کرامو فتوی هم دي هغه دا چې نه پخپله نه طلاقېږي 4 میاشتې بعد خو 4 میاشتې بعد به دا سړی قاضي محکمې ته حاکم ته مخامخ کېږي طلاقې وی نه بیا واپس که وی نه واپس کوم یې نه چې نه واپس کې قاضي به طلاق ورکوي نو پخپله نه طلاقېږي ښه پخپله نه طلاقېږي بله مسله دا د هغه چا دپاره دی چې قسم یې خوړلی ګوره ښه اوس بې قسمه داسې نه چې زموږ دا مسافر غریبانان په سوچ کې پرېوځي بې قسمه صحیح طریقه نه ده موږ یې صفت نه کوو چې دا ښه طریقه ده سړی د ښځې نه لرې اوسي ښه طریقه خو نه ده خو ضرورت دی نو په دې کې بیا د اکثر د مسافر ونه تپوس کوي چې سړی د ښځې نه څومره لرې پاتې کېدی څومره مدت دې کې ګوره شریعت مدت نه دی ښوولی شریعت مدت نه دی ښوولی خبره به هغه به ته ځان ته ګورې او زنانه ته به ګورې چې او دومره وخت مناسب ما سره هم دی بیبي سره هم دی هغه هم صبر کولی شي زم فتنه نه جوړېږي ګناه کې نه واقع کېږو د ښځې حق زه ادا کولی شم د بچو پکې تربیت کولی شم نو دومره به یې سړی اندازه ولګوي او به هر وخت تېر کړي خو دغه نه دغه په اندازه کې هم نه راځي دغه چې دي دا 4 او 15 کاله او 14 کاله او 20 کاله په جدا به ګورې کومه اندازه وي اوس یو سړی 20 کاله وشو رښتي پکې بعض زمري پراته دي 20 کاله شي نو که ده چې دا کومه اندازه لګولې ده دا ډېره عجیبه ده که عمر ټول 15 کاله شي عمر ټول 15 کاله شي د 20 کالو دی و چې موږ وایو چې راغلی دی ځه اندازې بیا د څو کالو ولګوله د 20 چې 20 کې مسافرۍ له راغلی نو په 20 کې و بیا ځم نو دی به یو 2 چکرې ولګوي 20 او 40 او هغه د اولنۍ ورځې 20 دا اندازې په شریعت کې نشته مناسب اندازه به هغه ولګوي او کفاره ټوله یو شان ده هغه ما قسم ذکر کړ یمین المنعقده چې یو سړی وایي چې زه به دا کار نه کوم او ویې کو او زه به دا کار نه کوم به او ویې نه کو کفاره خو حق یو ده نو ده هم ویلي زه به ښځې ته نه نږدې کېږم او نږدې شو